راپورونه وایي چې طالبانو د سرپل ولایت د سوزمه ولسوالۍ کې د شاوخوا 100 کیلومتره حلقوي سړک د جوړولو چارې پیل کړې دي. طالبانو رسنیو ته په استول شوی خبرپاڼه کې ویلي چې دغه سړک چارې د الجهاد شیرم ولسوالۍ چې د طالبانو تشکیلاتو کې یو ولسوالۍ شمیرل کېږي له نیمه سیمې نه د سوزمه د سنگ توده تر سیمې پورې د خلکو په همکارۍ پیل کړي دي. طالبان ویلي چې د سړک چارې د ښاري تړون ځوانانو په ملاتړ ترسره کیږي او په خبره یې چې چارې یې ښې په مخ روانې دي. د سیمې خلک وایي چې دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سوداګریزې چارې لا وغوړېږي او سیمه به ورسره پرمختګ وکړي. په هغه خپره شوې ویډیو کې چې د سیمې خلکو عزم پاڼې ته راستولي، طالب مسؤلین ښکاري چې د سړک چارې د پټۍ په پرې کولو سره پرانیزي او وایي چې د چارو د نظارت، ساتنې او کنترل مسئولیتونه به د طالبانو په غاړه وي. امنیت این سرک به دوش مجاهدین می باشد. تبریک باشه برای عموما ولسوالی الجهاد اقوامش. طالبان داسې مهال د یو اوږده سړک د جوړېدو خبر ورکوي چې تازه په زابل ولایت کې د طالبان تر واک لاندې سیمه کې یو دارالمعلمین هم د سیمې د خلکو لخوا چور شوی، خو طالبان وایي چې د پیښې اړوند جدي اقدامات ترسره کړي او د لوټ شویو سامان آلاتو د بیرته پیدا کولو او پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ترڅنګ د یاد دارالمعلمین د بیا رغونې پلان هم نیولی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د مؤسساتو کمیسیون تر سرپرستي لاندې دا مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې په لسګونو پلونه، لارې او نورې ټولګټې پروژې په لاره اچول شوي او چارې یې روانې دي.